په پکتیکا پوهنتون کې د شاوخوا 23 میلیونه او 680,000 افغانیو په ارزښت پر بیلابیلو رغنیزو ترمیمي پروژو پیل شوي چارې نږدې 80% بشپړې شوي دي. د دغه پروژو په قطار کې د پوهنتون د احاطوي دیوال د جوړېدو چارې شامل دي چې په 2 برخو کې ترسره کیږي. د احاطوي دیوال په لومړۍ برخه کې د 19 میلیونه او 540,000 افغانیو په ارزښت د 4514 متره په اوږدوالي او 10 سانتي متره په عرض او د 1 متر او 80 سانتي متره په لوړوالي د سنګکارۍ کارونه پیل شوي دي چې بشپړېدو ته نږدې دي. د یاد احاطوي دیوال په دویمه برخه کې له سنګکارۍ وروسته د خشتکارۍ چارې دي چې د 50 سانتي متره په عرض او د 1 متر او 50 سانتي متره په لوړوالي به ترسره شي. د احاطوي دیوال ترڅنګ د پکتیکا پوهنتون اقتصاد پوهنځي د تدریسي بلاک دویم منزل د جوړېدو پروژه ده چې د شاوخوا 4 میلیونه او 915,000 افغانیو په ارزښت یې کارونه د پلان سره سم پر مخ روان دي. د اقتصاد پوهنځي دویم منزل چې یو عمومي دهلیز، 8 تدریسي اتاقونه، 4 اداري اتاقونه او 10 تشنابونه لري، کارونه یې د معیار مطابق شاوخوا 80% بشپړ شوي دي. همدارنګه د یاد پوهنتون د نورو ودانیو د رنګمالۍ او ترمیم کارونه دي چې د شاوخوا 1 میلیون او 91,000 افغانیو په ارزښت یې چارې 80% بشپړې شوي دي او تمه ده چې په نږدې وخت کې پای ته ورسیږي. په پکتیکا پوهنتون کې د یادو رغنیزو ترمیمي پروژو ټول لګښت نږدې 23 میلیونه او 680,000 افغانۍ ده چې د لوړو زده کړو وزارت له بودیجې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه پوهنتون کې د 481,000 افغانیو په لګښت د ګلدانونو او شنو ساحو د جوړېدو کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول.